السلام علیکم د ودان ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو د اکتوبر 28مه نیټه د افغانستان د سریلانکا د ا ټیمونو ترمنځ د فاینل لوبه ده په اسداباد ښار کې به د خاریانو سره او د دې کې چې کوم ځایونه د خلکو د مینوال لپاره جوړ کړي دي او سکرین او دغه ورته لګولې دي او میچ اسانتیاوي برابر کړي دي زه باغې ځایونم ګرځو دلته په اسداباد ښار کې چې کوم خلک دي د ځایونم پوښتنه کوي د کرکټ په اړه کې چې څومره خوښ دي او فکر څه کوي چې موږ به د میچ وګټو کوو به وینو نو تر پاره سره پاتې شي او دغه خبرونه مو خوند واخلي ستړی مشه او نوم دې څه دی خیر وي سیمانه نوم یې محمد نبی دی محمد نبی په لنډو کې راته دا وی چې د افغانستان د ټیم او د سریلانکا د ټیم ترمنځ فاینل دی څه فکر کوي څوک به وګټي نو تر اوسه پورې خو زمونږ ټیم ماشاءالله ښه روان دی نو ګورو باندې ان شاء الله افغانستان مې ګټي د خیره سره لږ لنډ معلومات راکړئ څو کسانه وګټي نو 4 نفر فکر کوم وګټي اوسه پورې او ښه روان دي ان شاء الله ښه روان دي که چېرته میچ وګټو څه صدقه دې منلې ده نو شته یاران دوستان شته شربت مربت به وګوسکو ولې موږ باندې نه پتا وې مسکو چې مشکل نشته ډیره مننه او الله دې دستا خبره صحیح کوم میچ وګټو درنو لیدونکو دا چې یو بل ځوان مې ترڅنګ دی نو ورور ستړی مشه نوم دې څه دی نوم مې اسدالله دی د مرور ولسوالۍ اوسېدونکی یم که دا راته وی چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ میچ دی څه فکر کوي څوک به وګټي ان شاء الله تعالی افغانستان به ګټي څنګه د سړاړې نو وکټه اوټ شوی دی ډېره اوټ نو لوب په ګوره لوب هم کیږي څنګه چې موږ نه به ته ان شاء الله تعالی ګټي د خیر سره که لوب وګټو څه صدقه دې منلې ده ان شاء الله تعالی شربت براوه ډیره مننه ورور ستړی مشي او نوم دې څه دی نوم مې صداقت دی او د کیرالي اوسېدونکی یم صداقت ورور دا راته چې کرکټ ګوري کرکټ خو داسې نه ګورم خو مطلب خوشحالي ګو چې موږ یې وګټو بس داسې خبر شوی چې نن د افغانستان او سریلانکا د ا ټیمونو فاینل دی نه خبر نیمه خو بس ان شاء الله چې تا ویلې بس وبې ګورو زه ته خو خپله مزدوري وکړو که د چا په ګټه ډېر خوشحالېږي د افغانستان په ګټه زمونږ ملي ټیم دی او مونږ ډېر افتخار کوو په دې باندې چې زمونږ ډېر ښه لوبغاړي دي چې مونږ یې وګټو ډېره زیاته مننه خیر اوسې کور درنو لیدونکو دا چې یو بل د رشکې والا مې ترڅنګ دی نو اول که دا غږ لږ سلو کې زمونږ غږ به ښه راواخلي که نه دا نو بیا د کرکټ دومره مینوال دی چې په رشکه کې ناسته ځان ته رادو رانیول دی او کرکټ اوري ستړی مه شي او نوم دې څه دی خیر اوسې نوم مې احسان الله دی احسان الله صاحب که لږ کیمرې ته وګورې په اولنۍ 4 وکټو کې څومره خوشحاله شولې ډېر زیات خوشحاله شوم او زه په افغانانو باندې ویاړم او بیا په دغه زموږ ټیمونو باندې چې ا ټیم دی او بي ټیم دی دواړو نه ښه خوشحاله یم د خوښې لوبغاړی دې څوک دی زما خو د خوښې لوبغاړي ډېر دي خو بیا بیخي نږدې راته راشد خان دی او خپل کونړ کې چې زموږ خپل لوبغاړی لرو بلال سمي ډېر ته خوشحاله یم ښې وکټې واغستې الله دې راته سول لوړ لري ډېره زیاته مننه چې لار بندېږي او تا ته ښه وخت خیر وروره ستړی مه شې او نوم دې څه دی په خیر رالی نجیب الله یم نجیب الله دا راته وویل چې کرکټ ګوري ولې نه اوس د چا میچ دی اوس د افغانستان او سریلانکا دې میچ کې راشد شته نه ولې نشته دی دا د افغان ابدالیانو لوبډله ده راشد واده کړی لکه چې نه دی تللی راشد خان واده هم کړی دی خو هغه دې میچونو کې نه لوبېږي چې هغه کې دی یو شټار دی هغه غټو میچونو کې لوبېږي هغه غټ میچونو کې لوبېږي دا خو واړه میچونه دي دا راته وویل چې څه شی ته یاد دي زما ډریوري زما مطلب دا دی چې کوم بیت ته یاد دی ټپت ته یاد ده د کرکټ کومه خاطره ته یاد ده کرکټ خاطره خو داسې خاص نه لرم چې ځکه چې موږ کرکټ نه دی کړی او کرکټ سره بیا زیات علاقه لرم نه د ملي ټیم د کوم خاطره نه لري نه یو ځل خالي شپږیزې ته تللی وم چې هغه هم رحمان الله ګربز سره میلاو شوی وم
او دا په سوشل میډیا کې د 28 د اکتوبر ډیر چلیږي د 28 اکتوبر څه قصه هغه خو هر چاته معلومه ده چې ګاونډي هیواد پاکستان موږ مات کړی. ته په هغه ورځ خوشحاله یې؟ ولې نه؟ هغه خو وزه ته څنګه ده یاده؟ وزه ته څنګه ده یاده؟ نن خو اوس خو تاریخ تازه کېږي بیا هم نن. ان شاء الله بیا به تاریخ جوړو. او ان شاء الله د 28 نه وروسته 28 اکتوبر تاریخ جوړو. او ان شاء الله. قاری صاحب ستړی مشه او ستا نوم څه دی؟ خیر اوسې نوم مې صدیق الله د مرور ولسوالۍ یم. قاری صاحب که دا راته ووایي چې نن د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ میچ دی، اول خبره خو دا ده چې کرکټ ګورې شوق لري؟ او بالکل تیر میچ هم وکتو چې د انډیا سره میچ و صدیق قتل بیټینګ هغه خو تلویزیون خراب و هغه مونږ نه کته بیا چې د هغه افغانستان بارینګ چې شنو موږ به تلویزیون جوړ شو نو بیا هغه مو کته رو خواندن ته واوسرو اخر کې میچ لک صف شو موږ ورخطا شو چې هغه بیټینګ ښه شروع کړو موږ ورخطا شو بیا ته کریم جنت خبرینګ وکړو دغه نتیجه و چې بیا به ته لوبه برابر شو او افغانستان لوبه وګټله. نن د څه فکر دی؟ نن مې دا فکر ان شاء الله فائنل به موږ ټول ځکه چې سریلانکا ته مخکې په دې لوبو کې ماته ورکړل تیر ورځو کې او ان شاء الله چې نن به ماته ورکړل خلاص ان شاء الله چې ماته ورکړل. ستړی مشه او نوم دې څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نوم یې سهیل خان دی، د کونړ ولایت مرکز اوسیدونکی یم. دا وختي موږ ته ویل چې بلال سمیع زما سره په یو ټیم کې پاتې شوی دی، دا صحیح وه که څه ګپ دی موږ سره؟ نه صحیح بالکل حقیقت دی، ځکه موږ د دم کلي په ټایګر ټیم کې وو، موږ سره ډېری داسې لوبغاړي وو چې د حسن صافی اوس دغه په A ټیم کې لوبېږي، د جرمني په ټیم کې عبدالحق شیناس و، داسې لکه دغه شو تاجي ساحل شو، دا بیا هغه لوبغاړي چې موږ سره هلته په کونړ په ټیم کې په ټایګر کې موږ سره لوبېدل. نو یو ځای ورسره زه پاتې شوی یم، بل مخامخ هم ورسره لوبېدلی یم. د قاضیانو په ټیم کې وم، دا د خلاف د سرکانو په ټیم کې بل ټیم کې ولاړو، بالینګ ته هم ودرېدلی یم. اوس وخت کې غټ سټار دی، اوس موږ ورته دعوا کوو چې مخکې لاړ شي. د بلال سمیع کومه جالبه خاطره ته یاده ده؟ ولا سه جالبه خاطره خو نشته، خو یو ورځ چلو شي چې زمونږ په انټر کلب کې میچ و د درای پیج سره، او دلته کپټن ورته ویل چې دا ورته مه کوه 12 12 اتیش منډې پاتې وي. دا ویل نه دا ورځ خو باسم چې بیدار په نامه یو ننګرهاری او کونړی خو اوسېږي هلته، هغې دا خبره وکړه چې زه خپله دا ورباسم چې دې ته 20 رنز پاتې شي. هغه چې سامي بلال ور وکړو نو سامي بلال نه تقریبا 15 رنز راوسته. ثنا په نامه یو الونډر و دغه هماغې ته 4 شپږیزې وواله، یو یې سنګل واغوستو 15 رنز را. نو بس میچ هم بیا موږ وبیلو، موږ د انټر کلب نه بعد شو سیم فاینل و. مطلب هغې کوم تاوان وکړو؟ او دا یې بده خاطره وه؟ دا یې بده خاطره وه. ډېره زیاته مننه.
ستړی مشي وروره نوم دې څه دی؟ خیر اوسې مننه بخیر علي نوم مې پرویز دی وروره او د ونیټون د جوس سنټر مسؤل یم. ښه په کونړ کې د ونیټون جوس مسؤل دا راته وایي چې په ډېر تعداد خلک ستاسو د جوس سنټر ته راغلي دي. تاسو د مخکې نه څه اعلانات کړي چې موږ دا میچ تاسو ته خپروو همدلته یې تخیو که نه همداسې په خپله ته به دا خلک راځي همیشه؟ نه دا خو یو داسې دا د خلکو مینه ده او بل کله چې د افغانستان کرکټ میچ وي موږ د خپل پیج نه اعلانات کوو چې زه چې د کرکټ چې کوم دغه دی وخت دی هغه دپاره موږ دا پرې کړی خلکو د ناستې لپاره. تاسو خو نور د پروګرامونو پیسې اخلئ خو مطلب د کرکټ مینوال ته بیا هم پرې دغه ورکوئ؟ نه 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 دا فری دی او ناسته فری ده دې وخت کې. هغه پوسټ ما هم کتلی او تاسو پکې یو څه واده هم کړی وه چې موږ چای ورکوو. دا حقیقت دی که نه صرف تاسو پوسټ کې هم لیکلي؟ نه نه دا حقیقت دی. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د ایشیا کپ فاینل ته لاره پیدا کړله. که چېرته دا موږ وګټو انشاءالله موږ به چای او کیک د شیریني په ډول باندې خلکو ته ورکوو. او که الله خو دې نه کړي خو زه یو خبره کوم که چېرته وبیلو بیا به څه کوم؟ که چېرته وبیله خلک هم دته نه جوړېږي چې دا وخوري ځکه چې هر سړی په خپل د میچ په خفقان کې او دې ته به څوک جوړ نه شي خو موږ خو د خپل زړه نه ویستي دي. که چېرته انشاءالله که چېرته یې وګټو نو موږ به دا کوم نظر چې موږ منلی دی دا به دې خلکو ته ورکوو. دغه چای کې زموږ برخه شته ده؟ ولې نه دې کې د هر سړي برخه شته. څوک چې راغلي دې میچ کتو ته انشاءالله د ناستې مجموعې ته ټول ته د موږ وعده کړلی چې ته به چای ورکوو انشاءالله. دا خلک ټول خبر دي که نه زه به خبر کړم؟ نه خبر دي موږ اعلان کړی دی او انشاءالله خبر دي. ډیره مننه او الله دې تاسو له وس درکړي چې د افغانستان په راتلونکو میچونو کې هم دغه شانه هیوادوالو ته مینه ورکړي دوی ته دغه شانه زمینه مساعده کړي چې خلک راشي په اسانۍ سره میچ وګوري. خیر اوسې مننه تاسو نه هم یو جهان مننه. خیر اوسې. درنو لیدونکو نو ډېر خوشحاله یم ډېر خوښ یم چې دغه سیالۍ افغانستان وګټله او زما د طرفه زموږ د ودان ټي وي د ټول ټیم د طرفه د ټولو هیوادوالو ته هغه که په داخل کې دی او که په خارج کې دي د دغه سترې بریا مبارکي وایم او لا په همدلته یو او د کرکټ یو ډېر غټ مینوال مې را پیدا کړی دی چې تقریبا د یو ساعت یا د یو نیم ساعت په اندازه باندې چې د بارکنډۍ ده که د کنډګل نه راغلی د ترړی د ماڼوګي ولسوالۍ څخه راغلی دی اسداباد ښار ته او دلته د خپلو هیوادوالو سره یو ځای دغه سیالۍ ګوري نو د دې سره خبرې کوو. وروره ستړی مه شي او نوم دې څه دی؟ خدای دې وبخښه. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې غلامان دی او د ماڼوګي اوسېدونکی. هغه ځای نه دلته راتګ هر د اسانتیا نه وه د میچ ګټلو که مینه وه دا دومره؟ دا مینه وه ملګري ونډېوالانو موږ ویل چې ښه په شوق پې وګورو او الحمدلله ماشاءالله فاینل مو وګټو ډېر خوند یې وکړو ډېره مزه یې وکړه او ډېر مینوال او ډېر یاران دوستان هم ناست وو ډېر په شوق هم وګټو او ډېر خوند یې وکړو. کوم ځای پکې ډېر خوند درکړو؟ یاره لږه تبه خو یې راباندې تېره کړه ځکه چې دا څو بالونه یې لږ سټاپ کړه سنګل یې نه کولې خو چې اخره کې دغه دوه چکې کریم جنت والي لږ د لوبې ذایقې برابر کړه. هغه دوه چکو ډېر خوند وکړو که هغسې د قتل چې اخره کې دوه شاټ وویل؟ نو خوند خو دواړو وکړو خو د اخره کې شاټ چې صادق قاتل وو د هغې ډېره مزه وکړه د هغې نه هم ډېره مزه وکړه ډېره. ډېره زیاته مننه. الله دې خوشحاله
درنو لیدونکو نو دا سړی خو به پیژنئ چې تاسو به دغه مخکې کتلي وه چې موږ ورسره خبرې کړې وې واده کړې وه او واده سرته ورسوله اوس خو پښیمانه نه نه ولې خوشحاله یم د خوشحالۍ ځای دی انشاءالله موږ خو د 200 اقسام دغه کړی وو بندوبست هم ورسېده خو څوک پاتې نه شو او دا تاوان بس تاوان نه د افغانستان مکمل ورسېدو بس ورسېد که څوک کم شوي مې موږ اندازه نه لګي موږ ته مصروف وو خو بس انشاءالله نه کم شوي دي کم شوي په دې دي چې موږ نه دي څکلي تا ته مې دا کلاره کړی دی دا بدلا ته اوس کوه ډېره وروره ستړی مه شي نوم دې څه دی وعلیکم السلام روجان زما نوم خو سعود الله مسلم یار دی د کونړ ولایت نړۍ ولسوالۍ څخه یم دلته اوسېږي که د نړۍ نه میچ پسې راغلی موږ یو ملګری ولیدو چې هغه د ماڼوګي ولسوالۍ صرف میچ دپاره راغلی شکر دی محصل یم او دلته ورته محصلۍ ته باید دلته اوسېږو میچ دپاره دلته رالو میچ هم وکړو میچ نه دې څونه خوند واخیستو یاره ماشاءالله ابدالیانو ډېر ښایسته میچ وکړل او سخت خوشحاله شوم پوه شوې ډېر یو زړه راښکونکی میچ و په میچ کې دې کوم شاټ ډېره مزه درکړله یاره کریم جانه شاټونه ډېر ماشاءالله ښایسته خوند یې وکړو ټول میچ یې راواړو ټول میچ یې راواړو ښایسته شاټونه یې وهل او بس پسې داسې صدقاتل ښه بیټینګ وکړو په افغانستان په پلیرانو کې د خوښه پلیر به څوک دی دا اوس ونه چې صدیق قتل ابدالیانو کې که ملي ټیم عموما ټولو کې عمومي کې خان صاحب دی یاره خان صاحب ډېر زیات مینهوال یم د خان صاحب ډېره زیاته وروره ستړی مه شي نوم دې څه دی خیر اوس نوم محمد اسحاق اخندزاده دی څه نوم محمد اسحاق اخندزاده ښه دا راته ووایه چې میچ دې وګټو او میچ مې وګټو کوم ځای نه راغلی میچ نه میچ د همدې د کورخان راغلی مرکز اوسېدونکی او میچ کې کوم ځای ډېر خوند درکړ د کریم جنت شاټونو ډېر خوند راکړ او په اخره کې د صدیق شاټونو ډېر خوند راکړ ډېره مزه یې وکړله په کرکټ کې د خوښې لوبغاړی څوک دی په ملي ټیم کې مې ګربز او راشد او په ایر ټیم کې مې د صدیق قتل خوښ صدیق قتل رنځ کوي که نه ځکه خلکو ته ګران دی که نه او ډېره مننه وراره ته ستړی مه شي او ستا نوم څه دی زما نوم معاذ دی معاذ د کوم ځای نه راغلی میچ دپاره اسداباد دم کلي دم کلي نه راکوز شوی میچ دې وګټو بالینګ ډېر خوند درکړو که بیټینګ خوند درکړو دواړو ډېر خوند راکړو بالینګ د غضنفر او بیټینګ صدیقت الله د غضنفر کومه وکټ ډېره خوښه شوه چې ویې بوړ چې په سرلنکا یولو کس چې بوړ کو او په بیټینګ کې به د چا بیټینګ ډېر خوند درکړو صدیق قتل ولې د هر سړي صدیق قتل خوښېږي ځکه چې دا تکړه لوبغاړی تکړه لوبغاړی دی که نه ډېره مننه ته خپله کرکټ کې ته بیټسمین یې که بالر یې بیټسمین یې غواړې چې آینده کې د صدیق قتل په شانه بیټسمین شي بیا پوښتنه چې که خره که ته غواړې چې صدیق قتل په شانه بیټسمین شي که د ګربز په شانه بیټسمین شي صدیق قتل په شانه ولې ګربز دې نه خوښېږي هغه نه خوښېږي بیټینګ دې د صدیق قتل خوښېږي ډېره مننه